بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس شروع کوو. د ورد پروګرام را خلاصو. د ورد پروګرام څو طریقې مو ښوولې، خو نن بیا په بله طریقه را خلاصو. وین ورد شپږ اووه طریقې مو درته ښوولې وې، کېدای شي ستاسې په یاد وي او په یاد یې کړئ، ځکه ضرور دی چې تاسو په څو طریقو کولی شئ چې دغه ورد پروګرام را خلاص کړئ. راځو درس شروع کوو چې په کمپیوټر کې مو چارج هم لږ دی، خدای مه کړه بند نه شي. انسرټ ټیپ کې اخته یو، انسرټ ټیپ وایو. په انسرټ کې مو پرون تېره ورځ کې مو پیکچر خلاص کړی چې آنلاین پیکچر هم همدغه پیکچر دی. که تاسو کولی شئ چې په ویب سایټ خپل یا په خپل کمپیوټر دغه په انټرنیټ کې خپل عکسونه پیکچرونه ولرئ، نو تاسو کولی شئ د آنلاین څخه راواخلئ. او که چیرې مثلا آفلاین یې غواړئ په کمپیوټر کې خپل عکسونه ذخیره ولرئ، نو تاسو کولی شئ چې په آفلاین شکل یې راواخلئ. راځو نن شیپ شروع کوو. شیپ خپله هندسي شکلو ته ویل کېږي او په ګرافیکس پرې تړاو لري، چې په دې کې ډیزاین، کاټ ماټ، کاټ ښه نو کاټ یا ماټ ښه نو بس پوهېږئ. نو کاټ جوړوو، نن یو کاټ ډیزاینوو او کاټ جوړوو چې موږ څنګه کولی شو یو کاټ ډیزاین کړو او جوړ یې کړو، آماده یې کړو. مثلا د یو شاګرد لپاره چې موږ په یو اداره کې کار کوو، د یو شاګرد لپاره یو کاټ ډیزاین کوو، نو نن راځو پر کاټ جوړولو باندې کار کوو. دغه مې یو شیپ راواخیستلی. تاسو کولی شئ، زه به یې لږ کوچنی کړم، تاسو کولی شئ چې دغه کاټ هرې خوا ته چې ګرځوئ، تاسو په دلته چې دغه چنګاښ ونیسئ، هرې خوا ته یې ګرځولی شئ. او راځو دغه ژړ ټکی وینئ، دغه ژړ ټکی دا اوس چې کرسر پر ولاړ دی، دا باندې دا سوکې تیرې خام هر رقم چې کوئ ګوره وینئ تیرې شولې، یعنې سوکې تیرې شوې او سوکې بېرته پسې شي، یعنې موږ یې داسې ګول ورته وایي. نو تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه باندې چې ډېر یې ګولوئ او ډېر یې کنجک والا ورکوئ. ګوره زه ډېر کنجک ته کړم، کنجکان یې پیدا کړل. تاسو کولی شئ خپل په خوښه باندې هر څومره اندازه چې تاسو غواړئ هغونه یې ګول کړئ، وینئ په دغه اندازه چې دي. نو راځو دغه د شیپ څخه دغه لاندې پیل خراب کړي، ایسته یې کړئ، پیل مو ورڅخه ایسته کړي. راځو آوټلاین ته راځو، دې ته یو څه باډر ډبل ورکړه، دا باډر یې لږ ډبل کړه، تمام اندازه صحیح ده انشاءالله. دا بیا په آوټلاین کې و چې موږ دا باډر ورته ډبل کړلی او دغه تاسو د کارډ هغه شکل ګورئ، د باډر هغه څه شی دی، د باډر پیل یې دی یا رنګ یې دی نه شیپ. راځو ډبلیکیټ پر وه بل دانه را درته را خلاصوي. دا داسې را کوچنی کوو پر دغه اندازه باندې څه رقم پیل ورکوئ. مثلا تاسو خپل په خوښه باندې کولی شئ چې استعمال یې کړئ، خپل په خوښه باندې. راځئ آوټلاین یې کړئ، دغه څوکې چې څه تیرې دي دا څوکې لږ قدر یې دا څوکې ورپسې کړئ، لږ قدر د دې نه نه. راسئ پر بریک فارورډ سین ټو باکورډ باندې کلیک وکړئ، چې دا هغه تېره ورځ مو ویلي وو چې دا موږ څنګه کولی شو دغه څوکې یو تر بله سره یو تر بل را لوړ کړو. انشاءالله اوس به نو نه معلومیږي. اوس راسئ یو لوګو راواخلئ، څه رقم لوګو مثلا تاسو غواړئ یا لوګو وکاروئ یا لوګو څه رقم لوګو غواړئ. یو لوګو راخلو چې په ډیسکټاپ پرته ده، انشاءالله دا لوګو راواخلئ. دا لوګو کوچنی کړئ، سایز یې ور کوچنی کړئ. او په ورځ خو موږ ته ویلي وو چې ترو، نو دلته چې ترو کړئ بیا تاسو هرې خوا ته وړلی شئ. ترو مو کړئ، تاسو کولی شئ چې هرې خوا ته انتقال کړئ. او راځو دلته ورته لیکو دا څه کار دی، سټوډنټ کار دی. دا انتخاب کړئ، څه شی وکړئ
بولډ یې کړئ. کنټرول بي یې شارټکټ دی او راځئ یو فونټ پسې ورکړئ. راسئ اوس دلته ټکس وکاروئ. ټکس راواخلئ یو دانه په انسرټ کې ټکس دی نه، ټکس باکس. دا ټکس چې مو وکاروئ راسئ دلته یو دانه ټکس نیم چش دی، نوم یې محمد هاشم دی مثلا هاشم. لاست نیم ورچوئ یا لاست نیم نه غواړئ مثلا فادر نیم دی. په سټوډنټ کارت کې لاست نیم نه راځي، دا یو شی چې تاسو په یاد وي ځکه سټوډنټ لپاره لاست نیم نه وي، دا سټوډنټ کارت دی نو لاست نیم نه کاروو. ډپارټمنټ څانګه ته ویل کېږي، یعنې یو څانګه د کومې څانګې څخه دی. کمپیوټر څانګه ده. راسئ دلته آوټلاین یې کړئ، نو آوټلاین مو کړئ او تر څنګ یې نو فیل یې کړئ. راځئ دا ډبلیکیټ کړئ. زه راځم مثلا د یو شاګرد دی، د یو شاګرد عکس هم ورته اړومه. مثلا یو شاګرد خپل عکس هم ورسره رااخلي، وایي زما عکس هم ورسره کښېږدوه. نو یو دانه عکس ورسره ږدو چې دا یې عکس شو، او که غواړئ چې مثلا دغه کارت اندازه کوچنۍ وي، دا ما بیخي درته په اصطلاح باندې تاسو کولی شئ په هر څومره اندازه چې تاسو بیا پرنټوئ تاسو ته خپله اندازه معلومېږي چې څومره اندازه باید موږ دغه کارت جوړ کړو، کومه اندازه وي هغه تاسو ته خپله معلومېږي. دلته راسئ دغه کومې ادارې کې چې تاسو دغه کارت دی، دغه کارت در جوړوي د هغې ادارې یو نیم ورته مشخص کړئ چې دا د دغې ادارې دی. مثلا دا د ملت انټرنیشنل انګلیش and د دې هم آوټلاین کړئ، دا هم نو آوټلاین یې کړئ. راسئ اوس ورته وګورئ. که تاسو غواړئ دا کارت برداره کړئ کولی شئ چې برداره یې کړئ، مثلا نری دی ټوله قدر یې برداره کړئ. اوس یې انشاءالله اندازه صحیح شو، ډېر نو هم برداره نه وي، پر دغه اندازه صحیح دی. دا عکس یې ماسې لږ غټوئ، مثلا ښه اندازه یې دا عکس غټ ښه دی چې معلوم خو شي دا د خدای بیچاره عکس دی چې خپل عکس خو وویني چې والله دا دی زما عکس شته شی ویني. دا یو کارت شو. راځو دا لاندې ځای یو څه خالي دا به هم یو شی ورسره دا به هم ډک کړو. بیا به نو راسو دا ډبلیکیټ کړئ چې بل دانه دغسې دا څو خامه تاسو مال تاسو په خپل خوښ باندې پسې او تیرې کولی شئ. دغه جړ دانه آوټلاین یې کړه، دا بل هم آوټلاین کړه. او درس ته مو غوږ دی، دا ډېر مهم درس دی، سبا به یو ځای کار کوو. یو دا دی تاسو خپل په خوښ باندې هر کوم رنګ چې ورکوئ دا خو دا ما یو سمپل درته جوړ کړي، نور تاسو خپل په خوښ باندې رنګونه ورکولی شئ. اوس تیز رنګونه د چا خوښ د چا نه خوښ. دا راسئ چش کړئ باکورډ یې کړئ، تر لاندې یې کړئ، تر دې هم لاندې کړئ. د نهمې میاشتې چې 20 دی که څو دی. دا مو یو کارت جوړ کړلی، ډیزاین مو کړئ برابر شو، عکس یو څه ورغټوئ که یې نه ورغټوئ ما تاسو ما لا بیچاره په خپل ځان وویني دا زما عکس ولې دومره کوچنک دی، په یو څه یې لا غټ کړه بس پر دغه اندازه صحیح دی. دا خو جوړ شو، مکمله کمپلیټ شو، کار یې خلاص شو. اوس نو دا چې کله موږ داسې کړو دا ټوله داسې دا باید ګروپ کړو، یعنې یو کمپلیټ یې سره ویموښلو. نو راسئ دی ګروپ کړئ. کله چې مو کنټرول ونیوئ دغه د جمع علامه چې راوړه، کله چې د جمع علامه راوړله نو پر هر شپ درېږئ
هغه چیز کوئ کلیک کوئ. دا خپله کرسر داسې ګرځوئ، تاسو ته معلومیږي. ګوره چې کوم ځای باندې دغه خط لیکل سوی وي، دغه شیپ وي، تاسو یې ښکاره کوئ چې دلته شیپ شته. دا چې مو ټوله ګروپ کړله، زه بیا درته ګروپ کومه. خیر دا چې بیا تاسو ډیزاینوئ، بیا به تاسو ته معلومه شي چې یو څه په اصطلاح باندې وخت ډېر اخلي. خیر راشئ اوس دلته دغه دوم فارمټ چې راخلاص کړئ، دا سیکنډ فارمټ په دې کې راسئ، وګورئ ګروپ فعاله شو، ګروپ یې کړئ. اوس په دا کې یو شی چې دی دغه تاریخ یې نه دی ورسره ګروپ شوی، دا مو ورسره ګروپ کړئ. دا چې مو ورسره ګروپ کړئ راسئ، انشاءالله نور به ټوله جوړ وي، خپله استفاده ورڅخه وکړئ. والله ما چې پرنټ ته ورکړئ، اندازه یې ورته وټاکئ چې دغه اندازه کارت دې راته پرنټ یې کړه، شاګردانو ته یې ورکوئ، خپله یې زده کوئ. هر څه چې به کوئ دا ستاسو لپاره یو کارت د نن ورځې درس و، خلاص. که بیا هم سوال او پوښتنه وه نو تاسو کولی سئ راسره مطرح یې کړئ، او انشاءالله په راتلونکي درس کې به ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وویل سي. خو بیا هم بار بار وایم انسان جامع الکمالات نه دی. که د چیرې پوښتنه تاسو وکړله، پوښتنې ځواب مې درکړی، که پیدا نه سو بیا به د خیر سره د پوښتنې جواب حتمي در پیدا کوم او تاسو به یې در رسوم. نو ښه وخت، ښې چارې.